سلامونه جوړ تازه. پاکستان د نیوزیلند د 220 منډو په ځواب کې یوازې 115 منډې وکړې او نیوزیلند په یوې بلې نړیوالې شلوریزې لوبې کې هم پاکستان ته ماتې ورکړه. د دې خبر وای که خبر نه وي خو ما خبر کړی، مګر زما موضوع دا نه ده. زه د آی پی ایل په لوبو باندې غږیږم. د آی پی ایل دویمه ورځ هم د ریکارډونو ورځ وه، خو د چا لپاره تر ډیره د سنرایزر حیدرآباد د لوبډلې او د ځینو لوبغاړو لپاره. د سنرایزر حیدرآباد لوبډلې په دغه سیزن کې خپله لومړۍ لوبه وګټله او ګټه یې ریکارډ نه بلل کېږي. ریکارډ دا دی چې دوی 280 منډې وکړې او په دغه سیزن کې دا تر ټولو لوړ هدف دی او یا تر ټولو ډېرې منډې دي چې یوه لوبډلې بلې لوبډلې ته ټاکي. او د دې ترڅنګ حیدرآباد بیا هم هماغه لوبډله ده چې د ډېرو منډو ریکارډ هم لري په آی پی ایل کې، په دې معنا چې دوی تیر کال په آی پی ایل کې 280 منډې کړې وې. 280 منډې اوس یې 280 وکړې او همدغه راز دوی د 280 منډو ریکارډ هم لري. دا یوازینۍ لوبډله ده چې د دومره ډېرو منډو ریکارډ لري. د دې ترڅنګ ایشان کشن چې د دوی اوپنر لوبغاړی دی، د هند ځوان لوبغاړی دی، د حیدرآباد لپاره یې خپله لومړۍ لوبه وکړه، د سلیزه وکړه. دا هم د هغه لپاره یو بل ریکارډ بلل کېږي. کشن مخکې د ممبئی انډین سره لوبېده خو بیا آوټ آف فورم شو تر یوې اندازې. بیا د دې نه د هندوستان کرکټ بورډ هغه مرکزي قرارداد هم واخیستل شو، خو د خپلې هیلې ونه بایللې او په داخلي لوبو کې هڅه وهاند او زیار وویست او ځان یې ثابت کړه. هلته هم ښه وځلېد او دلته چې راغی د اول ځل لپاره د حیدرآباد لوبډلې کې چې دی لوبېږي سلیزه کوي، نو له شک پرته چې د دې سلیزه به د هند د کرکټ بورډ مسؤلینو او یا هغو لوبغاړو مسؤلینو ته چې لوبغاړي ټاکي سلیکټرانو ته یو ښه ځواب وښه. د دې ورهخوا شاید افغان کرکټ مینوالو ته دا ښه خبر نه وي چې فضل حق فاروقي په 3 اورونو کې 49 منډې ورکړې او کوم لوبغاړی ونه سوځو. په سنرایزر حیدرآباد کې فضل حق فاروقي مخکې په همدغې لوبډلې کې و، خو اوس له دې نه راووتو او د راجستان رایلز په لوبډلې کې و، خو د هغه د راجستان رایلز لوبډلې لپاره خپل پیل ښه ونه کړ. تر لوبې مخکې د سنرایزر حیدرآباد لوبغاړی وایي چې تاسو ولې سنرایزر حیدرآباد پرېښودو، خو هغه د فضل حق ځواب پکې نه ښکاري چې څه ویلي دي، خو د راجستان رایلز لپاره خپله لومړۍ لوبه وکړه مګر ښه پایل یې نه درلودو. خو آیا رښتیا هم فضل حق فاروقي ښه بالینګ ونه کړ؟ نه. جعفر آرچر نه خبر یاست؟ جعفر آرچر چې د انګلند د 3 فارمټونو لوبغاړی دی، د ټیسټ، د یوې ورځنۍ او د شل وریځو، د یو بل ریکارډ جوړ کړ. د څنګه ریکارډ جوړ کړ؟ د داسې ریکارډ جوړ کړ چې په 4 اورونو کې 80 منډې ورکړي او کوم لوبغاړی ونه سوځو. د آی پی ایل په تاریخ کې جعفر آرچر لومړی لوبغاړی شو چې په 4 اورونو کې دومره منډې پرې کېږي او کوم لوبغاړی هم نه سوځوي. دا داسې یو ریکارډ دی چې شاید په خپله د جعفر آرچر هم خوښ نه شي او هر کله هم چې د دغسې بالرانو یادونه کېږي نو د جعفر آرچر نوم به په سر کې وي. البته تر دې مخکې تیر سیزن کې 2023 کال کې د ګجرات لوبډلې لوبغاړي موهیت شرما هم په 4 اورونو کې دومره 83 منډې ورکړې وې، خو جعفر آرچر د هغه ریکارډ هم مات کړ. له دې ورهاخوا عرفان پټان چې د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړی و، د خپل وخت ښه آلراونډر و، چپلاسی بالر و، کامیاب بالر و. بیا کله چې د کرکټ نه د تقاعد وکړ نو د تبصرې نړۍ ته یې ودانګل، د هند او د نړۍ په کرکټ باندې تبصرې کولې او بالخصوص په آی پی ایل کې او په داخلي لوبو کې. خو اوس ولې په آی پی ایل کې نشته؟ هندي رسنۍ وایي چې سټار سپورټ د سره قرارداد نه دی کړی. یو علت دا ښودل شوی دی چې دوی ادعا کوي چې عرفان پټان به د سټار سپورټ له ادرسه په خپلو تبصرو او کمنټونو کې د ځینو هندي لوبغاړو په اړه مثبت نظر نه ورکوو او یا یو ډول به هغه شخصي مسایلو ته په کتو باندې د به منفي انتقادونه وکول. همدغه راز په خپلې ټولنیزې رسنیو کې به هم د وخت ناوخت په ځینو لوبغاړو باندې انتقادونه کول. راپورونه وایي چې د ده او د ځینو لوبغاړو ترمنځ له مخکې نه هم شخصي مسایل و، ځکه دی هم لوبغاړی و او ځینې نور لوبغاړي هم لوبغاړي دي، آی پی ایل یې هم کړی او نور مسایل هم لري. نو د ادعا په اساس داسې ویل کېږي چې عرفان پټان به د دغه ادرسونو نه استفاده کول او په ځینو لوبغاړو باندې به انتقادونه کول. په همدې اساس باندې سټار سپورټ دته بیا قرارداد نه دی ورکړی چې د آی پی ایل په لوبو کې کمنټیټر یا مبصر واوسیږي.
په خپل عرفان پټان تر دې دمه څه نه دي ویلي، مګر عرفان پټان یو ښه مبصر دی، په انګلیش کې هم تبصرې کوي، په هندۍ ژبې هم تبصرې کوي. تر ټولو مهمه خبره پکې دا ده چې د افغانستان د کرکټ ډېر خواخوږی دی، د افغانستان خواخوږی دی، پخپله پښتون دی، پټان دی او د افغان لوبغاړو سره ښه ملګرتیا لري. ستاسو به یاد وي چې 2023 نړیوال جام کې چې کله افغانستان پاکستان ته ماتې ورکړه، د راشد خان سره د خوشحالۍ نڅا وکړه او هغه نڅا یې په حساب په نړیواله کچه ډېره مشهوره شوه. د نور احمد لکڼوال د دغه کال د پایل لوبه ډېره فوقالعاده وه. د په 4 اورونو کې یوازې 18 منډې ورکړې او د ممبئی انډینز 4 لوبغاړي اوټ کړل. بدون د شک چې د ممبئی انډینز په ماتولو کې او د خپلې لوبډلې په بری کې د ډېره مهمه ونډه واخیسته. د سوریا کمار یادوف په ګډون یې د ممبئی انډینز 4 لوبغاړي وسوځول. تاسو پوهېږئ چې سوریا کمار یادوف د T20 یا د شلو اوریزو لوبو یو متخصص لوبغاړی دی، د ډېرو غټو شاټونو وړتیا لري، د میدان هر طرف ته، بالخصوص په IPL کې هغسې پیچونو کې هغه بیخي بل ډول بیټینګ کوي. د IPL پیچونه چې د توپ وهونکو لپاره مساعد او برابر پیچونه بلل کېږي، د نور احمد غوندې یو بالر او بیا داسې یو اور کول، 18 منډې ورکول، 4 کسان اوټ کول، د لوبې رخ بدلول، دا واقعا یو فوق العاده استعداد بلل کېږي. نور احمد ته دې مبارک وي، مینوالو ته دې مبارک وي. البته ممبئی انډینز په لوبډله کې مجیب الرحمن هم شته، خو دوی مجیب الرحمن ته نن چانس نه و ورکړی، نو بناءً زه شخصا په ماتې باندې ډېر خفه نه یم، بلکې خفه نه یم. نو د IPL په 3مه ورځ یوه لوبه ده، په هغه کې هیڅ افغان لوبغاړی نشته، نو بیا په هغه باندې بیا بل وخت خبرې